زمونږ پښتانه رولګي کونډه په میراث کې وړي وی یاره دا زما د ورور ښځه دا به زه په نکاح باندې اخلم لیور داسې ویه شریعت چرته هم لیور له دا اجازت نه دی ورکړی چې ته دې یوه کونډه ښځه هغه دې په زوره په نکاح باندې واخلي دا خو د جاهلیت والو زنانو دغه حالو الله رب العالمین مونږ ته قرآن کریم راولېږلو مونږ یې د دغې ظلم نه منع کړلو ظلم به اسلام والا نه کوي مسلمان څه ته ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي چې د الله او د نبي صلی الله علیه وسلم خبره ومني او که ته وې چې نه زما پښتو زما غیرت دا وایي نو بیا داسې سړي الله نه دی منلی د کونډو مستقل حق دی دا هغه څوک په زوره باندې نشي په نکاح کولی دا د لیور اختیار په دې کې نشته نه د سخر اختیار په دې کې شته تر دې پورې چې پلار لم مستقل اختیار الله رب العالمین نه دی ورکړی پلار ته وایي عام لور ته په نکاح باندې ورکې نو هغې نه به اجازت غواړي خو که هغه چپ شوله بس دا د هغې اجازت دی او که چېرته کې کونډه ښځه یې ستا لورې کونډه یا طلاق ورکړی شوي هغه چاله په نکاح باندې ورکې نو د هغې نه به اجازت غواړي نو هغه به له په خوله باندې وایي چې یو دا رشته ماته منظوره ده یا نه ده منظوره هغه چپ کېږي نه ابدا نه صریح الفاظ درته وایي چې یو دا ماته قبوله ده او زمونږ پښتانه څه وایي یاره زمونږ پښتو ده مونږ ته بیا د خلک پیغورونه راکړي چې وګوره بل چا په نکاح باندې واخېسته رسول الله صلی الله په زمانه کې ډېرو صحابه کرامو زنانې اخیستې وي یو راپاتې شوي وه بل ته بل سره یې نکاح تړلې ده یو زنانه وه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره نکاح وتړله او د هغې نه مخکې د جعفر رضی الله عنه په نکاح کې وه بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره نکاح وتړله او وفات شلو وروسته د علي رضی الله عنه سره نکاح وتړله په دغې طریقې سره هغه واقع هم راځي چې د دې د بچو خپلو کې لانجه شوله جعفر رضی الله عنه بچو ویل چې زمونږ پلار غوره دی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بچو ویل چې زمونږ پلار غوره دی نو د جعفر رضی الله عنه د دې بچو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې بچو لانجه چې دا دغه ته راله علي رضی الله عنه ته علي رضی الله عنه دلته کې د خپلې بیبي ته وویل ته به یې شابه د دې دغه کې فیصله کړه نو هم ډېره هوښیاره زنانه وه مؤمنه زنانه وه هغې ورته ویل په ځوانانو کې مې د جعفر رضی الله عنه په شانتې کس نه وکتلی او په بوډاګانو کې مې چې عمر نه زیات د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شانتې کس ما نه وکتلی نو دواړه خوشاله کوه چې دا و چې جعفر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه ورور نو علي رضی الله عنه داسې نه ویلي چې وګوره دا خو زما ورندار دا خو زما حق دی نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره نکاح وکړه ښه زندګي تېرېدله وروسته یې واپس چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شولو د علي رضی الله عنه سره نکاح وتړله په کونډه باندې د چا اختیار نشته دی دا ظلم دی زموږ په دې معاشرې کې څوک چې دا پښتو مخې ته کوي چېرې دا زما عزت دی او زما پښتو ده دا واورې دا سړی ګوره مسلمان نشي کېدی چې د الله رب العالمین په خبرو په مقابله کې دا خپل پښتو غیرت را مخې ته کوي او دا غیرت نه دی دا جهالت دی هغه جهالت کم چې د مکې مشرکان په هغې کې وو دا هغه جهالت دی دې وجې نه زنانو ازار ما اخلی د کونډو ازار اخیستل نه دي پکار کنی الله رب العالمین دا دعاګانې داسې قبلوي لیس بینها و بین الله حجاب دا الله او د دې په مابین کې پرده نه وي الله رب العالمین داسې خلک ډېر زر تباه کړي